کې 23 آیت کې فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او ستا رب پریکړه کړې ده چې تاسې د بل هیچ عبادت مه کوئ مګر یوازې د هغه الله. نه یوازې دا چې د ستونزو پر وخت د اولیاو څخه مرسته غوښتل او په هغو ځانونه سپارل شرک دی، بلکې د ستونزو او کړمو په وخت کې په مړو شوو انبیاو او بزرګانو باندې ځان سپارل او هغو ته د ځان سپارلو په مخه غږونه کول، له هغو څخه مرسته غوښتل هم یو شرکي عمل دی. الله رب العزت په سورة نحل کې 22 آیت کې فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. څوک دی چې د بېکس او بېوس دعا اوري کله چې هغه یې وبلي او څوک د هغه کړاو ایسته کوي او څوک دی چې تاسې د ځمکې خلفا ګرځوي، آیا له الله رب العزت سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی؟ هیڅکله نشته. الله وایي قلیلا ما تذکرون، تاسې بیخي لږ غور کوئ. ډېر داسې خلک شته چې د کوم شیخ پیر او یا ولی لمنې نیولې وي او د هغه ذکر خپل عادت ګرځولی وي، نو بیا د ستونزو او سختیو پر وخت همغه بل او له همغه نه مرسته غواړي. څوک له پیغمبر نه مرسته غواړي، څوک له علي څخه مرسته غواړي او هغه ته خوله ورانه کوي، چا حسین ته خوله وازه کړې وي، څوک شازلي ته چیغې وهي، څوک جیلاني نه مرسته غواړي او چا د یا رفاعي په ویلو سره له خولې نه کټوۍ جوړه کړې وي، څوک په سیدنا زینب رضی الله تعالی عنها باندې ځان سپاري او چا د ابن علوان څخه په مرستې ځانونه د دوزخ کندې ته برابر کړي. په داسې حال کې چې الله رب العزت په سورة اعراف کې 194 آیت کې فرمایي ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تاسو چې له الله رب العزت نه پرته کومو خلکو ته بلنه ورکوئ هغوی خو یوازې بندگان دي، لکه څنګه چې تاسې بندگان یاست. له هغو نه دعاګانې وغواړئ، وګورئ دوی دې ستاسې د دعاګانو ځواب درکړي. که د دوی په باب ستاسې انګېرنې ریښتینې وي نشي ورکولی. ځینې قبر پرست خلک له قبرونو څخه تاویږي، طواف ترې کوي، د قبر څنډې ښکلوي، لاسونه پرې راښکي، د قبر تیږې لوټې او خاورې ښکلوي. نه یوازې ده بلکې د قبر خاوره او ګردونه په خپلو مخونو او سترګو باندې موږي په دې نیت چې دوی د کوم حاجت لپاره راغلي وي د قبر څښتن د دې د اکرام له امله د دوی حاجت پوره کوي. ځینې داسې خلک شته چې د یو ولی او بزرگ د قبر په لیدلو سره د هغه د درناوي په خاطر په سجده پرېوځي، د قبر په خوا کې په ډیر خشوع خضوع او عاجزي سره د خپلو حاجتونو غوښتنه کوي، د قبر د خاوند نوم اخلي او له هغه نه د خپلې ناروغي د ښه کولو او ستونزې آسانولو غوښتنه کوي، د قبر خاوند باندې سپارښتنه کوي چې زما حاجتونه پوره کړه. ځینې خو د قبر خاوند د خوښي لپاره خوله دومره ورانه کړي چې د قبر څښتن ته مخاطب شي او وایي ای زما آقا زه له ډېر لرې ځای څخه راغلی یم، ما تش لاس مه لیږه، حاجت مې پوره کړه، ستونزه مې حل کړه. همدارنګه نورې بې ځایه او شرکي خبرې هم کوي. په داسې حال کې چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة احقاف کې 5 آیت کې فرمایي ومن اضل